چې لهجه ستا خوږه وي خبره بیا خوږه وي چې ستا په خوا کې یمه هره ادا خوږه وي. دغه خواږه شعرونه د ګران کشر عارف تابان صاحب دي. د عارف تابان صاحب اولنۍ شعري ټولګه ما درته ډېر څه ویښو چاپ شوه. د زړه د تله وله مبارکي ورکومه په دومره کم عمر کې کتاب چاپ کول یقینا چې دا ډېر لوی زړه غواړي. د ډېر داد مستحق دی عارف تابان. زما د طرفه او د ټول پښتون ولس د طرفه ورته مبارکي وایم. د دې کتاب د میلاوېدو پته ده فقیر بک ایجنسي رحمت مارکیټ پیښور ښار. که چاته هم په کار وي نو په سکرین باندې به دغه پته او نمبر تاسو ته راشي. دا کتاب تاسو د ثاقب بک ایجنسي نه ترلاسه کولی شئ. لږه مسکی شه ستا په سترګو کې خپل ځان پرېږدمه د محبت دپاره خدای کو ټول جهان پرېږدمه. بېګا په خوب کې مې ژړل او ما څه داسې ویل دې یو انسان دپاره زه هر یو انسان پرېږدمه. چا ورته وویل تابان پرېږده دې داسې ووې هر څه به پرېږدم خو قسم دی که تابان پرېږدمه. ټولو ملګرو ته دې د تابان په دې شعرونو باندې د خپل اړخه اول تابان ته په دومره کم عمرۍ کې په کتاب ما درته ډېر څه وې خو چاپ کېدو بلا بلا مبارکي ویمه. د خپل اړخه هم ورته ویم او د خپل ادبي تنظیم رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات له اړخه هم ورته بلا بلا مبارکباد ویمه او غواړم چې د تابان نام یو څو خبرې ریکارډ کړم په دې هکله. ټولو ملګرو ته دې یاده وي چې زما د شاعرۍ اولنی کتاب چې نامه ده ما درته ډېر څه وې خو تاسو زما په لاس کې لیدی شئ. دغه کتاب چاپ شو او تاسو د ثاقب پبلیشر رحمت مارکیټ پیښور نه هم دغه کتاب ترلاسه کولی شئ او په دغه کتاب کې نور هم درکونه دي. دغه کتاب تاسو ترلاسه کولی شئ او د ټولو ملګرو ډېره مننه کومه په خصوصي توګه باندې د عادل ارمان او زمونږ ګران مشر سمیع الله ګران صاحب، حضرت بلال لوهار صاحب او عماد الله عماد صاحب او دا بلا ملګري دي زاهد خاموش صاحب. مونږ سره یې ډېره منډه تړله وواله په کتاب کې نو ډېره مننه او ټول پښتون ولس ته دې دغه کتاب